دنګې سروې ورته خم شي داسې دی، دنګې سروې ورته خم شي داسې دی، محفلونه ورته دم شي داسې دی، که ځواني ترېنه هم لاړه شي نو ضدي په والله که تیسه کم شي داسې دی. په ځوانۍ کې جمال داسې غورځنګ کړي لکه مست دریاب چې تم شي داسې دی، بې سینګاره یې ښایست لمبه لمبه دی، د خپل ځان را سره غم شي داسې دی. اباسین هم په خپل حسن ډېر غره دی، اباسین هم په خپل حسن ډېر غره دی، دی مخې ته مدهم شي داسې دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ملګری شهاب بخاري. پروګرام ګورئ تاسو ادبي غورځنګ. ادبي غورځنګ ستاسو دپاره وخت په وخت ډېرې خوندور پروګرامونه ریکارډ کوي د خپلو شاعرانو، ادیبانو، استادانو سره. ملګرو تیر پروګرام هم تاسو کتلی و، هغه هم ډېر د خوند رنګ و. یقینا تاسو به ترې ډېر څه زده کړي وي او په زړه پورې به مو ګرځولی وي. نن را سره هم د صوابۍ سیمې ډېر محترم، ډېر لوی شخصیت میا ګل جان صاحب ناست دی او د بل اړخ ته را سره سجاد صاحب ناست دی. نو غواړم چې د هغوی سره هم ستاسو ملاقات وکړم، ښکلی پروګرام ته ریکارډ کړم او تاسو ته وړاندې کړم چې تاسو ته خوندونه واخلئ. نو راځئ ملګرو چې د هغوی سره ستاسو ملاقات وکړم. سر جي تاسو ته په د خپل پروګرام ادبي غورځنګ کې ډېر زیات هرکلی ویم. بخاري صاحب ستا ډېره مننه او د ادبي غورځنګ ټولو ملګرو ته، اورېدونکو ته، کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه، نیکې پرځونې. سرجي ستاسو نه به د ادبي غورځنګ د مینانو دپاره کلام اورو. سر په سترګو ولې نه چې تاسو ما د دې جوګانه ګڼئ، نو که ماته څه یاد وي یا مې څه ذهن کې وي نو هغه به درته وایم. دا د دې دیر او د سوات غرونه دا خو ډېر رنګین غرونه دي، ډېر زرخیزه غرونه دي. دې کې خو چې ګرځې نو طبیعت به دې خوشحالېږي. بل خوا د پښتونخوا په یو بله سیمه کې چې کوهاټ ورته وایي، هغه هم غریزه علاقه ده، خو هغه غرونه داسې نه دي. زه به دا ووایم چې هغه خړ پړ شاړ غرونه دي، سپېره غوندې غرونه دي. بیا په هغه غرونو کې داسې روښانه ذهن پیدا کیږي او هغه دا خبرې کوي چې تازه وې خوږ شیرین وې د مولا وې زمانه وې، چې تازه وې خوږ شیرین وې د مولا وې زمانه وې، خو چې لاړه دې خراب شوې نو زما شولې انګوره. بل غزل د منظر صاحب، یو زه یم بل مې زړه دی وظیفه کوي لګیا دی، یو زه یم بل مې زړه دی وظیفه کوي لګیا دی، پاگل یم بل پاگل راته کیسه کوي لګیا دی. د ښار د ترکۍ دا ودې سراسر دروغ دي، دا ودې سراسر دروغ دي، زما بچي د پول لاندې نشه کوي لګیا دي. او تور خال مې په مخ ولیدو ما ویل ګنې قسم دی، تور خال مې په مخ ولیدو ما ویل ګنې قسم دی، حافظ قرآن ته ناست دی ترجمه کوي لګیا دی. او یو ځل خدای ته ټیټ شوی وم او کامل زما ایمان شو، کامل زما ایمان شو، زاهد ورته سجدې پسې سجده کوي لګیا دی. او بیګا ته به مې وژني که سبا ته به مې وژني، بیګا ته به مې وژني که سبا ته به مې وژني، رقیب سره په کور کې مشوره کوي لګیا دی. او په لاس کې تسبیح دي په ګودر د کلي تیر شو، په لاس کې تسبیح دي په ګودر د کلي تیر شو، په سرو شونډو د خپل نظر حمله کوي لګیا دی. او شیخان او زاهدان یې په منځونو کې وده کړل، شیخان او زاهدان یې په منځونو کې وده کړل، منظر دې په مړو سترګو تبصره کوي لګیا دی. ډېره زیاته مننه. سر غواړم چې د ادبي غورځنګ مینانو ته تاسو وړوکی غوندې پیغام ورکړئ. د ادبي غورځنګ مینانو ته به زما دا پیغام وي چې پښتو صرف پښتو، خو پښتو زموږ مسله دا ده چې موږ پښتو کوو او ډېر په غلط انداز باندې کوو. رور سره پښتو کوو، عزیز سره پښتو کوو، نه، موږ دې خپل ځان سره پښتو کو چې موږ پښتانه یو، موږ له خدای یو ډېره ښکلې ډېره سپېڅلې ژبه راکړې ده. نو موږ د پښتو لیکوم، موږ د پښتو لولوم او موږ د پښتو وایوم. ډېره مننه، په الله ګران شئ. د بخاري صاحب
او د ټول ټیم یو جهان مننه کوم. السلام علیکم. جګرانو کتونکو دا و میا ګل جان صاحب او زموږ سره سجاد صاحب هم موجود دی. د دوی خبرې تاسو واورېدې، د دوی کلامونه تاسو واورېدې. یقینا دغه کلامونه به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي، د دوی خبرې به هم ستاسو ډېرې خوښ شوي او ښه کافي زده کړه به هم ترې کړې وي. ګرانو کتونکو بیا به هم زم په نورو ملګرو پسې ستاسو سره به نیغه کومه، ستاسو ملاقاتونه به ورسره کوم، پروګرامونه به ترې ریکارډ کوو. تر دې ډمه ډېره زیاته مننه د ادبي غورځنګ ټول ټیم له سره د خپل ملګري شهاب بخاري او ثاقب سار صاحب اجازت ورکوي چېرته چې هم یې ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.